السلام علیکم. د قرآن کریم څو آیاتونه مې لوستل، تدبر مې پکې وکړ، ورته تم شوم، یو عجیب څه مې پکې وموندل. راځئ له تاسو سره شریکوم. هغه ملګري، هغه دوستان، هغه خویندې ورونه چې اولادونه نه لري، یا هغه څوک چې نارینه اولاد نه لري، یا هغه بیلابیل مشکلات په ژوند کې لري او غواړي دعای قبول شي او نعمتونه ترلاسه کړي، راځئ د قرآن کریم دغه ظرافت ته متوجه شو چې الله پاک څه ډول تعامل کوي انسان سره دعا کې، او دعا څنګه باید وغواړو. دا د سورت آل عمران څو آیاتونه دي چې زه غواړم تاسو سره په ګډه باندې لږ تدبر پکې وکړو، لږ فکر پکې وکړو، څه ترې راموندلی شو. راځئ، ډېر جالبه موضوع پکې ده. کله چې مریم علیه السلام الله پاک مریم ته یا د عمران میرمنې ته ورکړله، مریم علیه السلام پیدا شوله او دای نظر کړه، الله پاک دا نظر لدی ومنه. بیا ورپسې د دغه مریم علیه السلام کفالت زکریا علیه السلام ته ورکړل شو. د دې په سر جنجال شو چې څوک یې کفالت واخلي، څوک یې پالنه واخلي. پچای واچوله څو ځلې د زکریا علیه السلام د الله پاک نږدې بنده پیغمبر د په چا راووته څو ځلې او د واخیسته د کفالت د مریم علیه السلام. الله پاک څه وایي د سورت آل عمران و دېرشم آیتونو کې دا موضوع شروع کیږي. وکفلها زکریا، کفالت د مریم علیه السلام زکریا علیه السلام واخیسته. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر ځل چې به د زکریا علیه السلام د مریم علیه السلام هغه وخت کې داسې رواج و چې دغه نارینه اولادونه به د عبادت ځایونو یا هغه څه تقدس ځای چې د دوی جوماتو یا کوم ځای چې اوس ځانګړی د عبادت لپاره، دوی به د نارینه اولاد خپل د هغې خدمت ته دغه کول. مریم علیه السلام چې کله نجلۍ پیدا شوله نو دې ته ځانګړی تعامل ورسره وشو او دا د دغه بیت المقدس خدمتګاره شوله. دغه خدمتګاره چې شوله نو ورسره هر ځل چې به دا دغه عبادت او دغه ځای د خدمت نه خلاصېدله، تلله به کور ته. دا د زکریا علیه السلام میرمنې ترور وه، نو دې څنګ ته به تلله. کله چې به زکریا علیه السلام راتو، کتل به چې دا خو پیغله وه او هغه کوم ځای کې چې به عبادت کوو یا د هغه ځای خدمت به کوو، هلته به ورسره بېلابېل خواړه لیدل. زکریا علیه السلام به تعجب کو. تفسیرونو کې راځي چې دا به بیل داسې خواړه به و چې په هغه موسم کې به هغه خواړه نه و، متفاوت خواړه به یې موندل. زکریا علیه السلام ته پوښتنه کوي، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. کله چې به زکریا علیه السلام راتو د مریم علیه السلام خواته، یا به کتله چې رزق ورته پروت دی. تفسیر کې د علماو دینه رزق خواړو تفسیر کړی دی. قال یا مریم انا لک هذا، ای مریم، زکریا علیه السلام ته پوښتنه پیدا کړه، دا له کومه کوي ته، دا له کومه کېږي دا خواړه؟ قالت هو من عند الله، هغې به ویل دا د الله پاک له لورې ماته راستول کېږي، الله پاک یې ورته رالیږي، الله پاک به ورته رالیږل. زکریا علیه السلام دلته اوس جالبه موضوع ده. زکریا علیه السلام چې کله دغه نزاکت ته متوجه شو چې مریم علیه السلام باندې الله پاک دومره ځانګړې لورینه کوي چې ورته له جنت نه ځانګړې خواړه رالیږي یا ځانګړې خواړې په محراب کې پراته وي، الله پاک ورته رالیږلي، نو دی پوه شو چې الله پاک ځانګړی تعامل له خپلو نیکو بندګانو سره کوي. همداسې لاړو او ودرېدو په لمانځه باندې. زکریا علیه السلام چې کله ولیدل چې مریم علیه السلام سره دا ځانګړی تعامل کیږي، نو الله پاک تر هغې دعا یې شروع کړه، په لمونځ باندې ودرېدو. علما وایي چې کله سجدې ته لاړو، د تفسیر علما وایي چې کله سجدې ته لاړو نو په سجدې کې دا دعا کوله چې هنالک دعا زکریا ربه. دغه ځای کې زکریا علیه السلام خپل رب ته دعا شروع کړه. څه دعا یې وکوله؟ قال رب هب لي من لدنك ذریه، قال رب هب لي من لدنك ذریه طیبه. یا الله، ما ته له خپل لوري نه یو نیک او پاکه سپېڅلې طیب کورنۍ راکه، اولاد راکه. زکریا علیه السلام د تفسیرونو د روایتونو په اساس یو سلو شل شاوخوا کلونه عمر یې درلود. میرمنې نږدې 100 کلنه وه، ونوي 100 کاله شاوخوا عمر یې و.
نو دغه وخت کې څوک دا فکر کولی شي چې د یو چا د اولاد وشي. خو کله چې زکریا علیه السلام متوجه شو چې د مریم علیه السلام ته الله پاک ځانګړي خواړه را لیږي، نو پوه شو چې ناممکنه دعا هم ممکنه کیدی شي. الله پاک خپل چې کله وغواړي هر ډول خپل ټاکل شوی قانون هم بدلوي. یو څوک چې په نبي 100 کلونو عمر کې هغه ته اولاد ورکولی شي. نو کله چې مریم علیه السلام سره د ځانګړي تعامل ولید، لاړو ودرېدو، لمونځ یې وکړو او داس لمونځ یې وکړو، په سجده کې دا دعا یې وکړه چې یا الله ماته پاکه سپېڅلې کورنۍ راکړه. انک سمیع الدعا، ځکه چې ته د دعا اورېدونکی. مریم علیه السلام سره چې دا تعامل کې ما سره یې وکړه، زه هم ستا بنده یم. فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب. د محراب کې ولاړو لمونځ یې کوو، سجدې نه چې راپاڅېدو په لمونځ ولاړ دی، لمونځ کوي. الله پاک ورته ملایکې راولېږلې، اوس پرې زیری کوي دومره زر. دلته دا فنادته الملائکه، دلته دا فا یعنې دې ته فای فوري وایي چې ورپسې د دعا جواب راځي. فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب. الله پاک کله چې دوی دا دعا وکړله، الله پاک د دوی دعا قبول کړه، ملائکه ورته راغلي او غږ یې پرې وکړ. ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله. الله پاک ته زیری درکوي په یحیی علیه السلام، نوم یې الله پاک ټاکلی، یو زوی درکوي الله پاک، یحیی به نومیږي. مصدقا بکلمه من الله، دی به د الله پاک په کلمه چې تفسیر علما یې راجع کوي د عیسی علیه السلام ته چې وروسته به راځي، د هغې تصدیق کوونکی یا په ټوله کې د الله د کلمې تصدیق کوونکی به وي، رښتینوونکی به وي، مني به. وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. او الله پاک به دا سرلوړی، سید، ښاغلی او حسورا له ګناه او له دغه بېځایه کارونه ځان ساتونکی، ونبیا من الصالحین، پیغمبر او صالح انسان به ترې جوړېږي، نیک. دی لمونځ وکړو، دعا یې وکړه په سجده کې، الله پاک ورته سملاسي دعا قبول کړله او دوی ته زیری ورکړل چې ستاسې به اولاد کېږي او یحیی به یې نومي. زکریا علیه السلام حیران شو، د ده عمر ډېر زیات و، په دې خپل عمر او د خپلې میرمنې په شانډوالي باندې چې د دوی هېڅ اولاد نه کېدو، میرمن یې شنډه وه. دا ورته جالبه و چې څنګه دا زیری الله پاک راکوي. دعا یې کړې ده چې ما ته دغه راکړه، خو بېرته زړه نه مني، دومره حیران دی، دومره دغه دی حیران دی چې دا څنګه کېدی شي چې ما ته د الله پاک په دې عمر زوی راکړي. اوس څه وایي؟ قال ربي، زکریا علیه السلام وایي انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتي عاقر. له کوم ځای نه کېدی شي چې ما ته الله پاک زوی راکړي په داسې حال کې چې زما عمر ډېر زوړ شوی دی او میرمنه مې شنډه ده؟ دا خو ممکن نه ده. څنګه دا زیری راکوئ تاسې؟ څنګه دا زیری؟ یعنې د ډېرې هیجان نه نشي باور یې نه راځي چې د کومه کې زه خو ډېر عمر لرم. الله پاک ورته وویل چې یا ورته وویل شو چې قال كذلك الله يفعل ما يشاء. بس د الله پاک چې څنګه خوښه شي هغسې کوي، څنګه چې د الله پاک خوښوي هغه کار کوي. دا د هیجان خبره نه ده. الله پاک خپل قوانین په خپله خوښه باندې بیرته بدلولی هم شي. اوس په دې کې زموږ دپاره فایده څه ده؟ د دې آیتونو نه زموږ دپاره درس څه دی؟ کله چې مو یو څوک لیده چې یو نعمت الله پاک ورکړی دی، یو ورور یا خور چې اولاد نه لري، د یو بل چا اولاد ویني، په هغوی باندې خوشحاله کیږئ، سملاسي راځئ او الله پاک ته کښېنئ، ورته وایئ چې یا الله زه خو هم ستا بنده یم، هغه بنده ته دې دا نعمت ورکړی دی، ما هم پرې ونازوه. یو نعمت ویني، یو څوک ښه نعمت لري، یو څه چې ته یې غواړې او تا سره نشته دی، الله پاک ته واسطه که هغه وګوره چې یا الله دغه موضوع الله پاک ته راجع که،
لکه زکریا علیه السلام چې وکړه. مریم علیه السلام یې ولیده چې هغې ته ځانګړي خواړه راځي له جنته، نو چې الله خو زم دعا لرم، زم حاجت لرم، ما ته هم دا راکه، ښه څه شی دی ستا حاجت، ما ته یو ښه کورنۍ راکه.